د نوي نظام لوی دستریز د ننګرهار له لالپوري پاکستان ته ګواښ وکړ. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو لوی دستریز قاری فصیح الدین فاتح نن ننګرهار ته تللی او د ډیورن کرښې له هغې څنډې یې لیدنه کړې چې ویل کېږي څو ورځې مخکې پکې طالبانو د کرښې اغزن تار پرې کړی و. د ننګرهار ولایت د خبرپاڼې له مخې د دې سفر پر مهال لوی دستریز سره د ننګرهار والي او یو شمېر نورو مسؤلینو هم ملچا کوله. سرچینه زیاتوي مسؤلینو په فردي کرښه کې د امنیتي ځواکونو چمتووالی له نږدې وکتلو او دوی یې خپلو مسؤلیتونو ته ځیر کړل. دوی وویل چې اسلامي امارت ښه ګاونډیتوب، نیکو اړیکو او متقابلې همکاریو ته ژمن دی، خو که څوک زموږ پر خاورې تیری وکړي پر وړاندې یې غلي نه پاتې کیږو، بیا به مسؤلیت د تیری کوونکو پر غاړه وي. د طالبانو څو ورځې مخکې یوې ویډیو له خپرولو سره ادعا وکړه چې په ننګرهار کې یې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستان له لوري لګول شوی اغزن سیمتار شلولی. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دغه کار د ځینو خلکو له هرکلي سره مخ شوی، خو یو شمېر نورو بیا دا کار نمایشي او غولونکی ګڼي او باور لري چې طالبان له پاکستان څخه د خپل اغیزمنتوب د پټولو لپاره دا ډول تبلیغات ترسره کوي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.